د قندهار د پیغلې چغه تر خیبر راغله زمونږ چې ځوان راځي راځي زه به سرتوره یمه ډېر محترم افسر الملک افغان صاحب راغواړم زمونږ د دې پروګرام صدر او محترم افسر الملک افغان صاحب لښکرو ته جنډو ته او جرګو ته حاجت نشته لښکرو ته جنډو ته او جرګو ته حاجت نشته یو څو کسان پکار دي خو د کار کسان پکار دي خوشاله اوسه بالکل هر څه ټیک دي ها د لوی خدای د لوی نامې نه شروع کومه هغه لوی ذات چې نن مونږه یو ډېر ستر مبارز لیکونکي شاعر حافظ بابا په خاور باندې دا دومره ګڼه راجمع ده زه دا ګڼم خلک وایي چې دا کسان لږ دي راشد خان راشد صاحب خبره وکړه خو ماته دا کسان داسې ښکاري چې دا د زرګاو کسان دي د زرګاو په دغه سقاط سله کې په دې یخ کې په شانګله کې او بیا پالپورې کې چې دا سقر دی ګورې لوڼۍ لکه خوره او پورې خو کنډولی دی په دې کې دا دومره کسان راغونډول دا د زرګاو خلک دي چې نو زه داسې ډیل کوم چې دا د زرګاو خلک ناست دي د ډېر محترم مشر میلمه ښاغلي زمونږه عدنان ځیګر یوسفزی صاحب ډېر محترم راشد خان راشد صاحب ډېر خوږ او ډېر ترسخون کشر ارشاد خالق صاحب راشد وایي چې ما خو اوس واورېد خو زه یې د ډېر وخت نه اورم راشد لیدلی و خو خوړلی نه بیا ډېر خوږ ډېر مینهناک او په هره خبره باندې دغه لږې نه یګه جوړول همایون غزل صاحب را سره هم ناست دی هغه مننه کومه احمد فراز زمونږ ډېر چابک کشر دی شمشیر سوادي راغلی دی صدام راغلی دی د ارباز او د آصف په خصوصي مننه کوم او راشده ډېر خوشحاله یم د دیو په شکل کې زه دلته نور ډېر ښه افکار وینم ما دا خیال کوو اباسین صاحب یو ځل یو خبره کوله ځیګر صاحب وی افسر افغان زمونږه د سټیج د نظامت هغه مجبوري ده چې اوس د ده د واده سټیج هم د ده نه بغیر مونږ نشو چلولی نو زه خوشحاله یم ناشر دې هلکانو کې ډېر ښه سپارک دی چې د دوی ښه تربیت وشي نور ښه د نطاقۍ یا د نظامت د چارو د راغلو ټولو ښاغلو درویش صاحب زمونږ ډېر ښه ملګری دی زه وایم کاش چې ما ستاسو له ټولو نومونه واخیستی خو زه بښنه غواړم که څه نومونه ماله نه راځي د هر ملګري ډېره زیاته مننه کومه سعدالله جان برق صاحب به وی ذکر صاحب وی دا صدر صاحب چې که نه وی دی په دې مشاعرو کې صبر صاحب صبر صاحب وی دی پر ټولو نه اخره کې ناسي خو نن زه د برق صاحب نه ډېر په بښنې سره نن ما ته بالکل صبر محسوس نه سو راشده ما وی چې لا ما اورېدی ځیګر صاحب مې اورېدی خالق صاحب مې اورېدی فراز همایون صاحب او ما د دنیا جهان مشاعرې کړي دي په پورا پښتون وطن کې او تر قندهار او کابل او د پغمان قصر پورې رسېدلي وو دوبۍ ته پکې تللي وو تایلنډ ملیشیا خو ما چې د دې مشاعرې نه څومره خوند واخیست راشده که نه ډېره ښه مې اورېده ډېر په غور سره اوس به زه راشم دوه خبرې دی له چې د رڼا ملګري ما ته یاد شي چې دا کال 2014 او هم په دې سټیج باندې مونږه د رڼا ملګرو د سوري لاندې یو غونډه را جوړه کړې وه د ما خیال دی ځیګر صاحب به پکې یا او یا نه او دا خالق صاحب پسې پکې و ما ته یادېږي دلته اباسین صاحب ناسو عزیز منیروال لالا ناسو شاکر صاحب ناسو او د پښتون وطن ډېر پېژندلي نومونه ناسو همدرد صاحب ناسو امجد شهزاد صاحب ناسو نو هغه وخت کې هم مونږ یو څو ملګري مونږ یو کوشش را جوړ کړی نن چې دلته زه ولاړ یم راشد صاحب دی ځیګر صاحب دی خالق صاحب نور ملګري همایون صاحب نو زه تاسو ته ډېر په باور سره او په جار سره وایم چې تاسو د دې پنځه ملګرو دا جذبې وي نو سبا به دلته ساحل صاحب ناسي دلته به برق صاحب ناسي دا جذبه جاري ساتئ دا حوصله مه نه غورځوئ د شانګله خان نومره نه هم هېر شو هغه شعرونه ووایي یو شعر خو هغه ما ته رايادېږي چې دغه خودبینه خود آرام ملګري څوک څوک دي دا هم قدم تنها تنها ملګري څوک څوک دي او زو د تیرو سینه تیرو خو ما په دې پوهه کوي چې قافله کې د رڼا ملګري څوک څوک نو پنځه ملګرو ګورې هغه صابر صاحب وایي زمونږه سید صابر شاه صابر صاحب د تاکال چې قسم به درته وخورمه په رب د رڼاګانو ما ټول عمر لکړی دی طلب د رڼاګانو
ستاسو دا د نوم انتخاب دا د رڼا ملګري زه د یو ډېر ښه عالم ملګري سره ناسو مازدیګر صاحب هغه وی چې د رڼا تشبیه هغه ورکوله د نور سره چې په نور کې الله تعالی داسې خاصیت اچولی دی چې دا د ذات پات رنگ نسل مذهب مسلک دنګ چت تور سپین شلمانه میا مولا د دې هر څه نه راتیر نور په هر چا باندې لګي خپ نره باندې لګي خپل وړانګې د دنیا هغه ګټونو ته ورسي چې چرته د واورو دلې پرتی په یو وخت باندې نو د رڼا تشبیه دا ستاسو دا ټولګی دی وسیوي هر چاته احترام لري هر چاله مینه ورکوي تاسو به ډېر مخکې زیګر صاحب یو ډېره ښکلې خبره وکړه ډېره زیاته مې په زړه ولګېده مونږه ګرځو په دې دنیا کې د پښتو د شعر خبره کوو د ادب خبره کوو او شاعران ډېره حده پورې راشد صاحب کامیاب شوي دي لکه دانش صاحب راغی او هغه دا شعر په دې نوي نسل کې داسې خور کړو لکه ځنګل ته چې اور واچي هر چاته شعر ورسو بیا دا خبره موږ نه هیرو چې ساحل صاحب اباسین صاحب صابر شاه صابر صاحب او ټولو مشرانو هغو شعر کرلی و بیا دیو خور کو او منیر صاحب او نور ملګرو هغه کار ښه په تیزه مخکې ورسو خوشحالېږم چې په دې ټولنه کې موږ چې راشده موږ ته میډیا کرز وایي میډیا کرز موږ اواز رسولی شو خبره مخکې وړی شو او ډېر خلک یې هغه بنیادي کارونه کوي څنګه چې زیګر صاحب دی یا نور ملګري دي په دغه خبره کې مو سره ملګریو سیمینارز کنفرنسز شمشیر سواتی صاحب هم ناست دی دیو چېرته وایي او زموږ د برخې پکې څه کار وي مشران راوسته وي ریسرچرز راوسته وي ډېر خلک دی هغه کار کوي لکه حکیمزی صاحب غوندې خلک شو یاسر باچا غوندې خلک شو نو دا ټول موږ راوستی شو زموږ ورسره لینکس شته دی د دې دپاره به داسې ځمکه را جوړو او دا ځوانان چې دي دا صدام د رڼا ملګري دوی به په کار راولي او یو خبره تاسو ته اخیری کومه به بشیرونو لازمه چې ما ته د دې خبرې پوره احساس دی ابشار شو زما ورواره دا نور ملګري چې د دې سپیکر در پیدا کولو نه واخله راشده او د دې بینر د دې میخ وهلو پورې چونکې زه د دې ټول نظام نه تېر شوی ما په خپله تنظیمونه چلولي دا ډېر ګران کار دی تاسو چې په دغه چاپېرچل کې دا کوم امکان را جوړ کړی دی که نه ډېر زیات خوشحاله شوم او یوه خبره واورئ چې خلک په کرکو نه شرمیږي زه به د مینې قصې ولې پټوم یعنی خلک لګیا دي په دې فیسبوک باندې کنزل کوي بدې ردې وایي سپکې سپورې وایي ډسټرکشن کوي تخریب کوي رواني کوي او ښه په نره یې کوي په مستقل مزاجۍ سره یې کوي نو تاسو دا پنځه د رڼا ملګري په دې باندې باوري اوسئ په خپلو لفظونو اعتماد وکئ چې تاسو چې څه کار کوئ ټیک کار یې کوئ او په ټیک کار کې دا پروا مه کوئ چې ما ته به افسر افغان ستاینه وکړي او زیګر صاحب به راشي او راشد به راشي که دلته یو کسي که نیم کسي یاد ساتئ ګورئ د دنیا لوی تحریکونه او زه خو راشده اوس رالمه د مدینې نه د مکې نه تاسو یقین وکئ مونږ خو صرف په کتابونو کې قصې ویلې وې خو زه د یو ریسرچ په بنیاد باندې لاړم درویش صاحب من چې زه وګورم چې دا پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم 1400 کاله پس اوس هم د ده داسې عقیدتمند دي ما وی چې د دې سړي کم داسې کمال و ځکه موږ ته خو دا مولیان محترمین یې وایي خو نه د هغو په لفظونو کې هغه شدت او ریسرچ حقیقت دا دی او نه یې موږ ته صحیح را رسولی دی زیګر صاحب ما چې د هغه سټرګل وکتو هلته بیا موږ ته د هغه ځای یو انجینیر صاحب و د نبي پاک صلی الله علیه وسلم په لایف باندې یو ډیجیټل لایبرري جوړه ده هغې ته موږ لاړو نو هغه سړی نن هم ځکه ژوندی دی چې هغه یو ډېر لوی ساینسدان و یو ډېر ښه پلار و یو ډېر مستقل مزاجه لیډر و یک تنها شروع کړې وه او هغه چې په هغه مینا کې مزدلفه کې عرفات کې او بیا د طایف په بازار کې دا ګورې صرف خبرې نه دي دا محسوس کوي محسوس زه د بدر میدان ته لاړم او داسې سرې تړې وې چې یو کرباڼ پکې نه و صدامه یو کرباڼ او ما وی دې هستۍ په کم وخت کې په دې ځای کې چې کمیونیکیشن هم نه و موبایل هم نه و مایک هم نه و او دې سړي چې ملګري پیدا کړي دي او بیا داسې ملګري د
حضرت ابوبکر غوندې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غوندې د حضرت علی غوندې ما وی چې په دې سړی کې لکه سن صفو او د هغه د ټولو نه لویه خاصه د هغه کنسسټنسي وا مستقل مزاجي وا او هغه په دې باندې باوري و چې څه کار کوم نو په نه روي کوم دغه څه تاسو ته وایم ځوانانو تنظیمونه جوړ شي راشد درې ورځې یو منډه وای چې نه فند غواړي غول ورنکي دیو مایوس شي یاد ساتي باچا خان بابا وای چې اختلاف د خود غرضۍ نه پیدا کیږي په خدمت کې اختلاف نشته خوشاله درته ځکه ما چې زه اوس په پیښور کې ما منډې ترړې مې نورې وصیې شوې دي دنیا کې ګرځما په دې شانګله کې څوک خو په کار دی راشد چې د قافله مخ په وړاندې بوزي کنه او دا چې تاسو لراله مراشد ته پته ده بیګامو په یو سقر کې شپه کړې ده او مرې مونږ ډېره زیاته خوښ شوې ده دومره یخو چې دوه بسترې مونږ په ځان اچولې چې معمولي چون به راښکاره شو که نه ما وې چې وروره چا برباد کړم په انټارکټیکا کې پروت یم خو بیا هم راغلو میلمانه مې هم راتله د عمرې نه دا همایون غزل صاحب راته کالو مو کو چې ستا په کلي کې هم ته لیاټي یقین وکړئ د سوات میلمانه اوس زنانه نارینه راشد ته پته ده هغه مې هم رخصت کړه څه په منډه منډه ډوډۍ وخوړه غرض مې دا دی چې ما وی چې تاسو بې حوصلې نه شئ دا کله هم مه وایئ چې موږ یو دوو دریو یو سړی دی خو نر سړی دی هغه وایي که نه سړی چې مړ شي کور پرې روان شي په بعضې خلکو باندې روان شي وطنونه تاسو ځان هغه بعضې خلک کوي چې په تاسو باندې وبې دا د رڼا ملګري چې ستاسو کوم زغل دی دا به بیا دلته اویرنس سیشنز کوو مشاعرې به کوو کانفرنسز به کوو د کولې د مزدور خبره به کوو ډېر څه کېدی شي خو چې کمیټډ ملګري او دا هم اخري خبره مې واورئ چې دا مه وایه چې ما دې افسر افغان وویني او ساحل صاحب او زیګر صاحب او زه خلکو ته ځان وښیم که تاسو چېرته په ژوند کې د خپل ذات نه راووتی که نه یقین وکړئ زما دا ایمان ما ته اکثر خلک وایي ته پوره خیبر پښتونخوا په سټیج باندې ولاړې ډېر کانفیډنټ یې نه یریږې نه شرمېږې خبره دې اثر هم کوي خدای ګواه دی او بیا ګواه دی چې زه چې کله هم سټیج ته خېږم اربازه زما دا ایمان چې لس اته کسان ناست دي خدای پاک یو توان راکړی دی نو چې داسې نه چې زه یو ته صرف ځان وښیم چې زه یو تورزن یم او زما ښکلې جامې دي او زما شړۍ ده خو زه یم چې چاته یوه هیله ورکړو چې هغه یو احساس راوالي او هغه کې هم دا جذبه پیدا شي او هغه تحریک مخکې روان کړي پښتنو ته ډېر کار پاتې دی وطن مو برباد دی همایون صاحب په غزل کې یو شعر ووی چې د وطن د غرونو پرهرونه زمونږ اوس هم لا تازه دي زمونږ زمرود د امرودو په نرخ لاړو زمونږ نصاب بل نشته کتاب نشته خوشحال نه پیژنم رحمان نه پیژنم روایات رانه لاړو دغه نوې میډیا چې راله دی خو یو داسې یلغار وکړو چې تاسو یقین وکئ چې دا نن موږ څومره ملګري راغونډو زه نه پوهېږم چې آیا د پښتو په نوم د شعر په نوم به دا موږ څه کلونه پس راغونډم کو که نه به کوو رشتې مو پرېږدئ پښتو مو پرېږدئ ژبه مو پرېږدئ او حالات که هر څنګه وي وګورئ دا یوه خبره خپل پیج کې پورې کلکه وتړئ چې زموږ او ستاسو ترمنځه د ټولو نه مضبوط بانډ یا تړون چې دی نو هغه پښتو ده نو دا که نقد دی دا که نثر دی دا که نظم دی دا که کنفرنس دی دا که ریسرچ دی دا که طب دی دا که انجینیرنګ دی دا که میډیا ده دا څه چلو کوي چې دا پښتو ته راوړو ما ته ډېرو خلکو وویل چې بلها صلاحیتونه دي د کې دوبۍ ته راشه ډېر غټ جاب به درله درکړو څوک وایي امریکا ته راشه څوک وایي بهر ته خو پته نشته دی چې ولې زه ځمه دنیا کې ګرځم او اخر سود او تسلي مې په دې خړسري پښتون باندې کېږي او زه یم چې زه تاسو سره وې نو زما شعر زما پروګرامونه د حجرې جومات خبره د هغې وجه دا ده چې یو خو کېدی شي چې ما کې هم د پښتو سره مینه حقیقت دا دی چې موږ پښتو له هېڅ نه دی ورکړي دې ژبې موږ له ډېر څه راکړه ګوره نن که افسر افغان ته په افغانستان کې خلک ودرېږي نو هغه په دې شعر ودرېږي چې د قندهار د پیغلې چغه تر خیبره راغله زموږ چې ځوان راځي راځي زه به سرتوره یم او نن که ماته په پېښور کې خلک ودرېږي نو هغه په دې شعر باندې ودرېږي
چې جانانا تا چې داسې د انکار لمن نیوا ما خود به د وختونو د خامار لمن نیوا او د دې وطن په تور نظام کې هغه خلک سپینو چې چا به د پنجاب د استعمار لمن نیوا نو دا ما کې څه نشته دی خدا دا احساس دی دا پښتو ده چې ما سره د خلکو لږه ډېره مینه ده زه د ټولو ځوانانو بیا مننه کومه د رڼا ملګرو یو ځل بیا په دلو په ګېډو ګېډو مننه کومه یو څو شعرونه به راشده تاسو ذکر صاحب سره شریک کما ارباز جانا لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی په پښتون فطرت کې دومره شرافت دی او د انکار د جرأت هم بلها مزوي خالق صاحب د انکار د جرأت هم بلها مزوي مسلسل اقرار والله چې اذیت دی